یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې به د ازلان په نوم یو انسان اوسېده. د ازلان یوه ښځه او یو زوی و او دوی ډېر غریبان وو، خو دی ډېر ښه سړی هم و او د ازلان زوی هم ډېر ښه ماشوم و او د کور ګزاره به یې ډېره په مشکله کېده او څه ډېره ګراني وه. د ازلان ښځه ازلان ته وایي: په کور کې د خوراک هیڅ هم نشته، هر څه ختم شوي دي. بس ښه ښځې لږ صبر وکړه او دعا کوه چې ماته څه مزدوري میلاو شي. د ډېرې غریبۍ او د بېوسۍ د وجې نه دوی ته دوه ټیمه خوراک هم ډېر په مشکله میلاوېده. یوه ورځ د ازلان زوی بهر ته په چکر تللی وي او مخې له ورله یو اجنبي کس راشي. هغه اجنبي کس ازلان زوی ته وایي چې بچې، زه ډېر ستړی شوی یم، آرام کول غواړم، بچې ته زما مدد کولی شي. دا ماشوم د دې کس خبره واوري او جواب ورکړي: او تاسو راشئ زموږ په کور کې آرام وکئ او زه به ډېر خوشحاله شم چې ما هم د چا مدد وکړي. دا اجنبي کس ډېر خوشحاله شي او د ماشوم سره کور ته لاړ شي او هلته آرام وکړي. او بل طرف ته ازلان په مزدورۍ پسې ګرځي، خو څه مزدوري ورته میلاو نشي او ډېر پښیمانه کور ته روان وي. او بل طرف ته اجنبي کس د خوبه پاڅي او دې ماشوم ته وایي: بچې، ستا ډېره شکریه چې تا ماله د آرام دپاره ځای راکړو. زه تاله اوس یو ګفت درکول غواړم. دا چاړه واخله او د دې نه چې ته څه خوراک هم غواړې دا به یې تاله درکوي. دا ماشوم د دغه اجنبي کس نه چاړه واخلي او دغه اجنبي کس د دغه ځای نه غایب شي. ای د جادو چاړې، ماله چکن پکار دی. او د دې ماشوم مخې ته چکن راشي او دا ماشوم ډېر خوشحاله شي. بیا ماښام دا ماشوم مور او پلار ته ټوله کیسه وکړي او دا ماشوم بیا ووایي: ماله بریاني پکار ده. نو بریاني مخې ته حاضر شي. او بل طرف ته یو بل کس د دوی ټولې خبرې واوري. بیا چې بله ورځ دوی ټول د کور نه بهر لاړ شي، نو دا غله شي او د جادو چاړه پټه کړي او خپل ملګري ته وایي چې د دې جادو والا چاړې نه ته څه هم غواړې تا ته به میلاو شي. ملګری ورته په جواب کې وایي: زما میان خوښ دي، ماله میان پکار دي. چې څنګه دوی د جادو چاړې نه خوراک وغواړي، نو د دوی نه شادوګانې جوړې شي او د جادو دا چاړه په خپل مالک هغه ماشوم پسې لاړه شي. نو ګرانو ماشومانو، د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق میلاو شو چې موږ به چرې هم غلا نه کوو او که چرې موږ غلا وکړه نو د دې سزا به موږ ته میلاویږي.